وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. واقع یوسف علیہ السلام شروع مخی 36 نا 42 آیات پوری منگا پینزم مقام دے واقع ویلو. پدی مقام کی د یوسف علیہ السلام جیل تک التا د دو کسانو خوبون لیدل او غیبانی د بادشاہ طرف الزام. یوسف علیہ السلام د تعبیر نه پہلا اغیل تسلی ورکی او مسئلہ د توحید و ته بیانای او دعوت ولا ورکی. بیا تعبیر د خوبونه ورتوي او هغه رښتیا کیږي. یوسف علیہ السلام بدی کا یو کس طویل حکم چھے بچو چته زما حالات بادشاہ ته یاد کا هغه نه ير شو. بدی کی بیا وکاله وتل نو سور لسکاله یوسف علیہ السلام بی گناہ په جیل کې تیر کړل. اوس د دې 43 آیات نو وقال الملك انی ارى د ځنا شپږم مقام د دې واقع دی 57 آیات پورې. پدې کې اوس خوب د بادشاہ بیانای. بادشاہ خوب لیدلو او داغي تعبیر نه داغه دربار والا چې کوم مولیانو ټول عاجز شو. دې سره سره یوسف علیہ السلام بیا تعبیر ورکړی دی او تدبیر مرتخولې دی او بیا آخر کې اظهار د پاک دامنې د یوسف علیہ السلام د ټولو خزو د زلیخې طرف نه شوی دی چې یوسف علیہ السلام پاک دامن دی. بیا هغه جیل نروزی او مصر کی وزیری خزانه مقرریږي او عزت و تعالی ورکی. در دې مقام خلاصه ده. اوس ګوره یاد تخم وقال الملك او البادشاہ انی ارى بشک زینم په خوب کې 7 بقرات و غواګانې سیمان سربی سربی یاکلهن چخری دیل را سبون جافن و خوار غواګانې. خوب کې مولی دل چې و سربی غټ غواګانې دي هغه خوري سو و چې غواګانې خوري او بلینما وسب سنبلات نو وګي دي خضرن شنا او خریا بسات او نور دی اوچ وګي دي و شنو وګي دي دا مې پکې ولیدل. نو یا ایوہ الملو اے دربار والو افتونی مالا خبر راکے تعبیر راکے فی رویا آیا زما د خوب بارکی ان کنتم للرؤیا کتاسو دی خوب لرتابرون تعبیر استن کیے کتاسو دی تعبیر استن کیے نو مالا تعبیر راکے. تو اس بادشاہ خوب لیدل دی نو اہم خوب دی. خو بادشاہ دا سی خوب لیدل دی چې الله د دربار والا ټول عاجز کړل. دربار کې چې کوم مولیانو وزیرانو پوهان خلکو نو هغه اوس په دې باندې نه پوهیږي چې دا څنګه چلی و سربې غواګانې دي و چې دي هغه خوري او بیا و شنه وګي دي و اوچ وګي دي. نو دوی ورته سوی دا دربار والا قالو ویدو یا ادعاس و احلام من دا خو سگڑ وڑ خوبون دی. ادعاس و احلام ادعاس جمع دا دوی عستا او دا ویلی کی خس و خشاک تا یعنی گڑ وڑ شیزون چی خشاک دا سی خور و پروتی گڑ وڑ دیتا ادعاس ہوئی. تو مطلب دا چی ستا دا خوب چی کم نہیں کنا دا سی گڑ وڑ غنت خوب دی. خودا سی ستاسا تکاوٹ تی یا دروازی سکارون دی خیالات تی دی نو بادشاہ سے ابتوئی چی ردی سے تعبیر دا سی خاص نشتا. نو مونگ بدے بانے نا پوئی وغیتی عجیزی اختیار کلا او دا اللہ عجیزہ کلا دا ولی چی دا خوب لڑشی یوسف علیہ السلام تا او دا حالات پتو لگی دی خلقو تا
اوس الله دغه سي حالات برابر اول نو دوی دا سګړ خوبونه دي و ما نحن بتاویل الاحلام یو نو موږ نه یو په تعبیر د دې خوبونو باندې به عالمین پویدون کی موږ به دې په نه لرو موږ ته پته نشته دا سګړ خوب دی نو عجزی اظهار وکړو پدې کې اوس هغه ساقي کوم چې بادشاہ له شراب تیارول حکم چې د جیل نه نجات مونته هغه ته یوسف علی السلام را یاد شو هغه چې جیل کې خمون له تعبیر را کړو رښتیا ختلو نو بس یکدم چې دا ټول دربار والا عاجز شو هغه الکه زبا دې تعبیر راوړ مولېږي اوس د یوسف علی السلام نوم نالي چا سنا زمانہ مخ کې څوک ورنش نو وقال الذي اويغكس نجا منهما چې نجات مندلو داغه دوانو نا یعنی وتلیو داغه جیل نه پغدو کې یو وذکر بعد امتن او یاد شو تپس تډيري مودینه یوسف علی السلام بعد امتن مراد پس تډيري مودینه امتن مودا یا د ډلته مراد ده پس دې ډلې د دربار والونا درباریان خډیرو خو چالم تعبیر نه ورته دې ډلې نه بعد دوی وی ما ته پته ده چې دې تعبیر سره وی انا نبئکم زب خبر درکم تاسو ته بتاویله په تعبیر د دې خوب فارسلون مسولېږي ما یعنی جیل ته مې ولېږي جیل کې اوسړې ناشته او غډر ماهر او پوي دي او دوی خلیدلو مهارت نو زګورا یوسف علی السلام وتا سه نه یادې د خو چکار را پیښ شنو ورته یاد شو الان کې هغه ورته ویلو چې لکه توزه نو خپل بادشاہ ته زما حالات یاد کې چې او بیګنا سړی په جیل کې پروت دی او د ظالم بچی نه ارشو نو ګور نه اهل شاګرد یا کارکون خبر هری اهل شاګرد او اهل ملګری او کارکون هغه چره خبره نه لري هغه د چې استاد مشر یو خبره وکینو هغه ته په ذهن کې دنه د معلومی کې نو ګوره شاګرد با د استاد خبره لډیر اهمیت ورکي اوس د نه رشو نو یوسف علی السلام اسه ویسا د وجه نو وکاله تیر کړ کله مخ کې بادشاہ ته حالات ویلې وي نو بس بادشاہ با خبر شو د په مقام باندې خو بهرحال دې کې حکمت او دی وی ما جیل ته ولېږي او دې جیل ته ورغلې دي نبی یوسف ایها الصدیق او چې څنګه جیل ته ورخاره کیږي یوسف علی السلام تاواز کی وی اے یوسف علی السلام رښتینیا د رښتینی وته ولې وی دا خوب رښتیا شو ته وی کنه ته بچ کیږي او واپس په د بادشاہ په ډیوټي باندې لګي نو اے رښتینیا افتنا مولا خبر راکم فی سب بقرات په بار دغه غواګانو کې سیمانن چې سربی دی یاکلهن او چې خوري غیل رسابونه جافن او چې خواري غواګانی او څنګه د بادشاہ خوب وتړوان دی کوي قران دلته اختصار کړی دی یعنی دی الیک سلیک هر څه کړی دی د ورته بیا خوب شروع کړی چې ډېر هم خوب مې راوړی دی د بادشاہ خوب دی د دې زر تعبیر پکار دی او دغه دی چې وو غواګانی سربی دی او وو چغه خوري وسب سنبلات نو وګی دی خضرن شنا او خریا بسات نور دی اوچ شنه وګی دی او چوګی دی وو نو دغه سی بادشاہ خوب لیدل دی نو موږ له زدي تعبیر زر پکار دی او تعبیر زکه می تعالی راوړو چې تر یاد شوي ا دربار والا خواجز شو ولعلی ارجو دې د پاره چې زه واپس شمل الناس د خلکو ته لعلهم يعلمون دې د پاره چې دوی پوښي ستا په مقام ستا په مرتبه پوښ یا يعلمون چې دوی په دې تعبیر پوښ مطلب دا تعبیر ستانه علاوه بل چاله دا سينه ورزي بل ستا مقام دوی ته نه معلوم بادشاہ ته چې ته سو کی نو چې کله ته مونږ دا تعبیر راکې بادشاہ تعبیر ووري نو ستا مقام مو ته پته ولګي چې لکه دا خو ډېر پوه سړی په جیل کې پروت دی دا خو ایستل غواړي نو چې کله دا وی بس اوس ول یوسف علی السلام ډایرکټ تعبیر ورکړي دلته وته مسله نه بیانې پہله وته مسله بیان کړي ولی دلته دا خوب د بادشاہ دی او
ضروری خوب د تعلق د عوام سره دی ځکه اوس تاسو تعبیر وره د دې خوب تعبیر د ملک او د عوام سره دی نو چې څومره زر تعبیر ورشي چې پای کار شروع شي نو قال او یوسف علیہ السلام دلته دو کارونه کوي یو ورته تدبیر خي او یو ول تعبیر ور کوي تعبیر ولا ورکړه دی بیا وته چلم خي چوس په دا خوب دا تعبیر څنګه تاسو هندل کوي نو تعبیر او تدبیر ټوانه ولا ور کوي قال یوسف علیہ السلام تزرعون تاسو بکرل کوي 7 سنین دابن وکاله مسلسل افما حسدتم بسغه چې تاسو ویلو کې نفذروه وزدا پرګ دی فی سنبولی پاخپل وګو کې الا قلیلا مما تاکلون مگر لګ داغه نه چې تاسو خورئ دلته ولوس تعبیر ورکړی دی په عالم مثال یعنی خوب کې سرب غواګان لیدل تدینه مراد آبادی او خوشحالی ده او دا اوچ وږي چې کوم دي او چې غواګانې د قحط علامت دي مطلب دا پتا سو قحط را روان دي تاسو په ملک باندې استاد چې رقم آبادی خوشحالی فراوانی ده کنه دا به ختميږي دا سربې غواګانې چې کوم دي له سخري هغه چې غواګانې دا خوري نو دا مطلب دا چې پتا سو قحط را روان دي شنه وږي دا خوشحالی او فراوانی ده او چوږي دا قادسالی ده دا به تاسو باندې سخت حالات راځي اوس دا تعبیر ولا ورک نو اوس تعبیر سره تدبیر مولا ورکي چې تاسو بس کوي وکاله مسلسل کرل وکوي دا اوس وکاله چې کم دي کنه دا صحیح کال نه دي دې کې لاقات نشتا نو شابه تاسو زر زر کار شروع کې کرل شروع کې مسلسل نو بیا کم دانه چې تاسو اورې به بوټي نو لو نه بعد هغه دانه په وګو کې کېده لکه غنم ني غنم دسي په وګي کې په وګي کې دانه ویدنه نو کم چې استعمالوي هغه وګو نه دانه را بار کې خو استعمالوي خو کم چې نه استعمالوي هغه په وګو کې کېده چې دانه نه خرابيږي دانه چې کله په وګي کې نو دانه خرابيږي کله چې تر جدا کړه بدا بیا زر خرابيږي دا سٹور کې تاسو په دې طریقه باندې دیوتا ا طریقو خلقا او چې کلام دا تدبیر وته خو نبي ورته وی ثم یاتی من بعد ذلك بیا براشی پس دینا صبر شداد و سخت کلونا یاکلنا چې وبخري ما هغه غلا قدمتم چلوان جمع کړه تاسو له هنر دي کلونو لره پاره مطلب دا چې ردی وو کالونه بعد په پتا سو و سخ کالونه راځي و کال بقحتی نو دا تاسو چې کوم غلا اخره پدی فراوانه په کالونو کې نو قحط هغه کالونه ودا خوري مطلب دا چې تا بتا سو خوري بیا قحط پر روز کې بم پکار شي لکه تا ته پهل نو سو کوی چالکا د وړو شارټیج را روان دی لکه یو درې ترولې ځان لا جمع کا دغه چې یو میاش کوړنی نو زته باغه خوري دغه سي تعبیر ولا ورک چې وکاله کرلو کې دانه جمع کې کم چې خوري تیراله نور یک ده او بیا وکاله سخراشي نو دا کمم چیخي دا بخوري تاسو الا قليلا مما تحسنون مگر لګ داغه نه چې تاسو تخم لره ساتي ان لګ دې کې هغه چې تخم له ساتي هغه ته رواسه او نور چې کم دې محفوظ وي آئنده کال د تخم د پرغبت بچ کې ثم یاتی بیا براشی من بعد ذلك پستدین عام یوکال فيه يعاث الناس چپای کې بارانونه بوکړي شي په خلکو د وو کالونو بعد بدس یوکال بیا راځي چاغه کې وخېسته بارانونه راشي یا يعاث الناس د خلکو فریادونه به اومنلش کمه دعاګانې کوي خلک ابا قبولیش نو بس بیا به قحط ختم شي وفيه یاسرو پای کې با میوه نه چھوڑوي بیا تاسو پای کې به خلک میوه نه چھوڑي مطلب ارس فراوانی به بیا راشي
خو د اوه سخت کلونه دا به تاسو بچاو وای دی ولا تعبیر او تدبیر دواړه ورکړل. اوس قاصد لاړو. قاصد چې کله تعبیر او تدبیر بادشاہ ته وي او بادشاہ کله دا دومره بهترین تعبیر او تدبیر واورېدو نو بادشاہ د ملاقات شوق پیدا شوی. دا سړی څوک دی؟ ته دومره پوه سړی د خو مال بهترین تعبیر راکو وګوره مخکې پلانینګ یې راته وخو نو شاویره د رایستل ضروري دی او د ما سره ملاقات پکار دی. اوس بادشاہ ورته خبره کوي. وقال الملك وی بادشاہ ایتونی راولې ما ته به دا سړی شاه ویلاړ شي قاصد ته وی دا سړی جیل نه روباسه. فلما جاءه الرسول هر کله چراغ دی یوسف علیہ السلام ته استاد قاصد راغی نو قال یوسف علیہ السلام ورته ورجه واپس لاړ شي لا ربک خپل بادشاہ ته دی. فسالوه پس تپوسو کو داغه ما بالو نسوتی سوجه وداغه خذ الله تیاغه خذی قطعنا ایدیهن چې زخمی کړي خپل الله سنا. بادشاہ ورته وی بادشاہ ته وی وایا قاصد ته یوسف علیہ السلام وی چې زنه دروزم پہلا زما پاک دامنی ثابت کې دازه چې په جیل کې بے ګناه اسه ویسا داغه خذو د مکر د وجنا او هغه خزي چې خپل لاسونه پرې کړو مکر یې کړو یعنی زلیخه و سرا نور خزي خدا سو جواب خدا کې سو ګوره کنه چې دې بی ګناه ول دی په جیل کې اچولې ما. نو بادشاہ ته وی چاول زماغ صفایو کدی چې کوم الزام په مالا ولې ځکه خلکو ته خدا قصد دا ظاهره کړي و چې یوسف علی السلام په دې مسله کې دنه تللی لکه خو بی ګناه عزیز مصر تم پتا وا. نو صفائی خپل اول بیانای چې بادشاہ ته وی زما صفائی پهلا وکنو بیا به زروزم. حدیث کی راضی نبی کریم صلی الله علیه وسلم زمون پیغمبر وی لو لبست فی سجن ما لبس یوسف لو جیبت الدائی یو کو چرتا ته یوسف علیہ السلام په ځای زوما او ما دومره موده په جیل کې تیر کړه و چې ته دایره پس راغله وې زبر ډاره کوروته وې یعنی زمون پیغمبر په دعوت ډیر حریصو نو کوم ما په ستاسو قاصد را لګلې وې چاله کروز زبر ډاره کوته ما بدانه وې چې اول زما صفایو کې زمون نبی علیہ السلام په دعوت باندې ډیر حریصو چې ضرور زم دعوت خلکو ته وکما نو ما بدا سي نه خو بس یوسف علیہ السلام او یا مفسرین وی شان د یوسف علیہ السلام ذکر کړی چې دا صبر ډیر زیاتو او چې سور لسکاله ته جیل کې تیر کې او تاسو سکرا شي چاله کرو ززا او ته بیا مې نه کنا اول زما صفایو کې نو سړی وی چاله کرا ته وی روزو ته نو دا د انبیو صبر خي پیغمبران ډیر صبرناک خلک کی آی کی برداشت او بل الزام په لګیدل نو هغه ول د ځان نه لری کو پاک دامن سړی هغه الزام اخواقی د ځان نه پهلا بیا میدان ترازی. نو دا شان د یوسف علی السلام نبی علیہ السلام په حدیث کې وی بیان کړی دی. بہرحال بادشاہ کیس رویستو کیسه طلب کو ویرو باسه دا څه چل شو یوسف علیہ السلام سو کو او دا زلیخا او دا خزی دا څه چلے کړو دا کیس رو باسه بس کیسه طلب کو ټول خزی حاضر کړي اوس بادشاہ دی زلیخا او دا غي سره چې څومره خزی ټوله دربار ته راوغسته او څه تاسو نه کوي خام قال وی بادشاہ ما خطبکن صد شان استاسو زراوتن یوسف کله چې تاسو مطالبه کړي وو په چل د یوسف علی السلام نه عن نفسه داغه د نفس مبارکی دا سو جواب چې یوسف علی السلام نه تاسو دا مطالبه کړي وا دا ولی دا چا ګناوا او بی ګنا سړیم جیل ته لګلې دي نو قلنا وی دی خذو حاش لله پاکی دا الله لرا ما علمنا علیه من سوین مونږ نه یو پوی په د باندې د سبد مطلب دا یوسف علی السلام بالکل پاک دی اوس دې ځکه دی خزم اقرار خپلو کو چې مونږ جرمدار یو یوسف علی السلام بی ګناه دی په دې کیس کې مونږ داغه نه مطالبه کړو هغه مجبور کړو هغه مونږ ځان ډیر بچ کو اخر جیل خوخ کو نو بی ګناه دی هغه سم نه دی کړي دا شان د یوسف علیہ السلام وګرا چې د بادشاہ دربار کې هغه صفائی ټولو خزو کړي دا
شیخ القرآن رحمت الله علیه سو دا صفت د لفظ دی یعنی بدی خو سکه چې بد خبر هم د خلې نه چلیدل نه ده اورېدل نه ده دومره پاک دی او سب پاکیزه دی نو لہذا تبانه ایس صدا خبره نشته قالت امرات العزیز وی خزد عزیز مصر زلیخی اس خبره کوي وی الان اس خو حسوس الحق حق خبر ډاګه شدا حق اس خبره ډاګه تروتا نو زم د اقرار کو منا راوته ما بچل سره مطالبه کړو د نفسي د نفس مبارکي و انه لمن الصادقین او یقینا د خامخ د رښتونو نه دی ټول چل په ما کېو یوسف علیہ السلام کې اس چل نشتا خپل اوس اقرار وکړو چې دا ټول کاتو ګناه او جرم دا زماو زلیخی اقرار وکړو بهرحال بیا وی ذالک د اقرار می زکو کل یعلم چې پوښ د یوسف علیہ السلام چې انی لما خنه بالغیب چې ما ګوره خیانت نه دی کړی د سره په غیر موجودتیا کې یوسف علیہ السلام اوس لا نشتا خو زه د هغه غیر موجودتیا کې هغه سره خیانت نکو چې ګوري دا نشته خو مې حق بیان کې چې هغه پاک صاف دی هغه سم نه دی کړی وان الله بشک الله لا يهدي الكيد الخائنين الله نه کامیابی چل د خیانت ګرو الله چل د خیانت ګرو هغه نه کامیابی خام یعنی څوک چې خیانت کوي مکر کوي نو الله ګیری لکه دې خزو مکر وکړه کنه یوسف علی السلام سره زیاته وکړه الله ګیری کړي اور د بادشاہ دربار کې ګیرې شوي او پورا شرمې دي نو چل د خیانتګرو اس کله نه کامیابیږي اور پسې دا قولم دا زلیخې دی وما ابرئ نفسي او زن پاکم خپل ځان ان النفس لاماره بالسوء بشک نفس خام خراب پاراون کې د پګونا یعنی امر کوون کې د پګونا ز خپل ځان نه پاکوما خبر ادا ده چې زن نفس اماره مجبور کړم دی ګناه ته دا نفس اماره چې کمی کنه دا سړی په ګناه ماده کوي نفس د صفت په لحاظ سره په درې قسمه دی خام یو ته ویل کیږي نفس اماره بسول کدل ته ذکر دی دا د بدکارو خلکو نفسي چې ګناه ته بار بار آماده کوي او دویم دی نفس لوامه دا هم د ګناګارو نفسي خو هغه خلک چې هغه خلک تی ګناو کې بیا زر توبه وباسي ځان ملامت کی او دریم نفس ته نفس مطمئنه نو هغه د انبیاء کرام علیهم السلام نفوس تی چې هغه بالکل پاکي نفس مطمئنه دا وی ښه نو دا نفس اماره چې کم نه کنا د دې اس بھروسہ نشته یو شاعر وی بھروسہ کچھ نہیں اس نفس امارہ کا اے زاہد فرشتہ بھی ہو جائے تو اس سے بدگما رہنا وی اے زاہدہ دا نفس امارہ گوری ہز بھروسہ نشته خان پدې باندې چې ته بھروسہ ونه کی وی کو چرتا ستا دا نفس امارہ فرشتم شر دینه بیام بے ګمان اوسېږي نه ګوري دا به ګناه کې مبتلا کی او دا اکثر وګوره لوی خلق شیطان دوکه کی انسان چې دی د پیغمبرانو نه علاوه څومره خلق چي دي نو هغه نه ګناه کیږي هغه شیطان نفس دا دوکه کوي خو بهتر سړی هغه دی چې دنه ګناو شو د توبه وباسي معافي وغواړي استغفار وایي چې الله ما معاف کا زر توبه وباسي نو دا الله ته خوخي شیطان ظلم پر دې پړقو چوي چې دا غتا باندې مهنت وکيو کتاب باندې ګناو کی او ته زر توبه وباسي استغفار وي دا غزل پړقو چوي چې دا سړی خو ما دومره ماده کو ګره دو په الله ځانو بخلو او الله غفور رحیم د خو معاف کوي خپل بندا او دا بهتر کسته ښا بهرحال دلته زلیخی خپل اقرار کړي چې دا ټول زما کارو ښا نو زما نفس ز په دې را پارولو ما الا ما رحم ربي سوا دا غنه چې رحم به کوي زما رب مگر هغه چې رحم به زما رب کړي نو هغه نفس سو ګنا ته نه را پاري هغه نفس مطمئنه والا خلق دي ان ربي یقینا زما رب چې غفور رحیم هغه بخون کې مهربان بخون کې مهربان دي نو بس الله معافي کوي چې څوک دي معافي طلب کی
وقال الملک اتونی بی اوس ګوره چې کله د یوسف علیہ السلام صفائی پیش شو او پاک دامن ثابت شو پټول دربار کې ټولو خلکو مخ کې اوس وروته ر جیل نه چې کله جیل نه راغی نو بادشاہ خو ډېر خواهشمند و چې دی به کله راځي او د سره به ملاقات کو نو وروته او بادشاہ وسره اوس خبرې اترې کوي نو چې کله بادشاہ د سره خبرې وکړي نو نورې متاثر کو اخو د الله پیغمبر او ډېر لوی پویو الله ولا معجزات ورکړي نو چې کله خبرې وکړي بس بادشاہ نور مطمئن کو سو یو غره وقال الملك وی بادشاہی تونی راولې ما ته به د یوسف علیہ السلام استخلصو چې د خالص کم چې خالص کم در پر نفسي خالص کم در نفسي د خپل ځان یعنی د خپل کار د پاره مطلب دا د مال راول چې د خاص کار حواله کوم او د ځان سره ز ذاتی شخصي او ساتم خپل اهم کارونه ز په باندې کو ځکه دا خډیر پوي سړې دي او د ګورا چې د خدو سره چرتا میلانونه ک دوی ته د سونو ټولو ته مطالبه کولې او جیل غوړه کو نو د مل د پر سمره خسړی وي ته ډېر پاک او بالکل صفا پاکیزه شخصیت ته لہذا دی راواله اوس بادشاہ دا خبرې کوي فلما کلمو هر کله چې خبرې کړې د سره نو قالوی بادشاہ انک اليوم لدینا بشکنن رستمون سره مکینون مرتبه والای امین او امانتداری بادشاہ وتوی خبرو نه بعد چې کله خبرې وکړې نو نورم متاثر شو وینن رست مرتبه والے او امانتدار می نو لہذا تعالی مونږ ډېر اهم ډیوټي درکو په دې ملک کې تعالی مونږ ډېر اهم وزارت درکو نو ته ډیوټي مونږ سره وکا او ته مونږ سره دا کار واخلا او چې کله دې ته آفر وکړو د وزارت اوس دې ورته سوي قال یوسف علیہ السلام جعلنی ما مقرر کا علی خزائن الارض باغ خزانو د ازمکه د مصر انی حفیظ بشک از ساتون کی علیم او پویم په تدبیر باندې کورا مطالبه یوسف علیہ السلام د عہدے نه کړي ځکه د عہدے مطالبه ونه کې چا چې د عہدے مطالبه کړ د الله مدد هغه سره ني په جماعت کې په تنظیم کې په هر ځای کې خپل عہده مو غواړه چې کله د باندې مشر اعتماد کو ملګرو د باندې اعتماد کو چیرې دا ملګری د مخ کې راشي او استاد ویل کتره مخ کې شداکار والا بیا به تاسو سره د الله نصرت او چې کله تخپل خواهش لري او وې چې مال راکا دل مور کوا دې کې بیا مدد شامل حال دي تاکي او صلاحیت ته بخې لکه یوسف علی السلام مطالبه نه کړی و تخپل آفر وکړو نو چې کله آفر وکړو د اوس تعین کوي توحدی چې خرا کوي نه مې پرې دی نو بیا د شو کې مال د خزانه وزارت راکې ولې دا کم خوب بادشاہ ته و چې تعالی دې دغه تدبیر باندې ز پوهه دا وروسته خو قاتر روان دي نو هغه د پاره به اوس نه پلانینګ شروع وکم نو د خزانه وزارت مال راکې دلته بعض سیاسيان ویو ګور یوسف علی السلام وی وزارت اغست دي کنه دا مولیان چې وزارت اخلي ولکه موږ یې هغه نه دی اغسته دا خو له بادشاہ ور کړی دی تعین سره باغ کړی دی او دا سیټ او دا سوغواړی نه او نه چاغوستي دي دا سیاسی مولیان بازی خو په خپل غواړي هغه جمهوریت کې لګیا دي یو شوی دي نو دا یوسف علی السلام په خپل مطالبه نه کړی خام وکذالک مکننا لیوسف دارنګ الله وی زه ورکم یوسف علی السلام ته فلار د پدیس مکه د مصر کې تبو منها نو سی کې د دینه هیڅ نه یشاکم چې خو غشي او نصیب برحمتنا موږ رسول په خپل مهربانه سره من شاو چالم چوغواړو او ولام نزیو مون نزایکو اجر المحسنین اجر داسی خیستا عمل کو ان کو صبرناک ہو گر یوسف علیہ السلام انجام سمره بهتر شو الله وی زه ورکو مونږ ته خپل رحمت چاتم چې خوغه شر رسوي ټول مصر بیا دې چې کوم دی رئیس الوزراء شو د ټیم کې مفسرین وی عزیز مصر هم بیا تلو
نو دا عزیز مصر هغه هدا هغه د پاتې شو نو د دې ټیم کې ټول وزیران او مشر دغه هغه غټه هدا وته ملو شوې ده بس بادشاہ کمزوري شو نو اکثر کارونه به پد کول بس هغه گویا بادشاہي ټول د تاواله شو دومره مقام الله ورکو دا خو دنیا کې الله د صبرناک سړي انجام خي چې ګوره یوسف علی السلام باندې څومره سخت تیرې شو خو د صبر وکړو نو بهتر انجام یو آخرت کې به الله وی اجر ورکوما والاجر الاخرت او خامخ اجر د آخرت خیر للذین غره دای کسانو د پاره دی امنو چې مان وروړي دی وکانو یتقون او هغه تقوام لري وګوره مؤمن او متقی سړي الله آخرت کې بدله ورکړي نو یوسف علی السلام دلته ملو شو او التب ملاویږي دی ټول مقام کې دی اول نواله تر دې پورې چې دا مونږ کوم واقع وي نو بدی کې مقصد سو چې ګوره جون کې څومره تکلیف د دین په لار کې مشقت راشي نو بیزله کېږي بنا صبر وکې برداشت وکې الله تعالی مقام درکې دا یو عالم هغه بدلته وی په درس کې وی بای بنا رہے ہیں بے وطن د یوسف علی السلام رونه وګرا د بے وطن کې شړیه کوي کې واچو کنه چې څوک یوسیو بس بل ځای تلار شي زمونږه سترګو نه پناش خو بل طرف ته ګوره قافله والے بنا رہے ہیں ذریعہ سمن قافله والا هغه ته پیسې ښکارا شوې دا غلام دلته خرج وکړو خو الله سکی الله میاں شاه زمن الله دا زمانه بادشاہ وګرځي الله دا فیصله در پاره کړو ځکه دا ټول پروګرام جوړ کړو او دې پورې دا مقام ختم شو ان شاء الله ورپسې بیا وایو واخر دعوانا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اصلح عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك الله استا کلام موږ په دې عمل توفیق راکړي قران او سنت باندې په هغه راکړي سره ملګری درس راغلي ټول الله هر قدم باندې نیکي ورکړي بیماران الله شفا ورکړي چا څه حاجتونه الله ته پوره کړي ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين